Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va apprendre aujourd'hui pronom et verbe être et avoir en français. سلامونه ملګرو ښه راغلاست. هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. او راځئ چې نن په ګډه په فرانسوي ژبه کې ضمیرونه او هغه دوه نور فعلونه چې ډیر ضرور دي که چیرې موږ دا دوه فعلونه نه وي زده موږ نشو کولی اصلا فرانسوي خبرې وکړو. هغه کوم دوه فعلونه دي چې دومره ضرور دي؟ راځئ چې په ګډه یې زده کړو. لومړی به ضمیرونه تشریح کړو او هغه نه بعد به دا دوه فعلونه زده کړو. هیله کوم چې د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. لومړی ضمیرونه څه ته ویل کیږي؟ ضمیر هغې ته ویل کیږي کله چې موږ یو چا په اړه خبرې کوو پرته له دې چې د هغه نوم واخلو هغه ته یې وکاروو، هغه ته خطاب وکړو. لکه د مثال په توګه چې د خپل ځان په اړه خبرې کوي پرته له دې چې خپل نوم واخلي وایي زه، او همدا ډول یو بل ملګري په اړه خبرې کوي پرته له دې چې د هغه نوم واخلي وایي هغه. او همدا ډول لکه زه غواړم ستا په اړه خبرې وکړم پرته له دې چې زه ستا نوم واخلم وایم ته، او زموږ په اړه همدا ډول وایم موږ، او ستاسو په اړه همدا ډول لکه تاسې، او د هغوی جمع په اړه لکه وایو، او همداسې نه وایي د هغوی ټولو نومونه واخلو وایي هغوی. نو دې ته ضمیرونه ویلی کېږي. راځئ چې په فرانسوي ژبه کې په کوم ډول تلفظ کېږي. راځئ چې په ګډه یې زده کړو. je زه، tu ته، il نارینه هغه نارینه، elle هغه ښځینه. دلته هم فکر وي چې نارینه او ښځینه تل باید یو بل سره توپیر وکړي. موږ نشو کولی چې نارینه ته elle ووایو او ښځینه ته il ووایو. دلته باید نارینه ته il وویل شي او ښځینه ته elle وویلی شي. نو nous مونږ، vous تاسې، il elle دلته پلوریال یعنی د جمع لپاره یوازې یو اس کاریږي خو تلفظ کیږي نه. تلفظ کیږي یو ډول ویل کیږي، ولی په لیکلو کې فرق کوي. که چېرته موږ غواړو د یو چا هغوی په اړه خبرې وکړو چې هغوی ډېر دي باید یو اس ورسره اضافه کړو. که چېرته موږ د یو نفر په اړه خبرې کوو چې هغه دی نو موږ اس نه اضافه کوو، یوازې ما il لیکو یا elle لیکو. اوس راځئ چې لومړی être فعل تشریح کړو. être څه ته وایي؟ être په فرانسوي ژبه کې د اوسېدلو فعل دی. لکه څنګه څه ډول اوسېدل؟ دا ډول اوسېدل نه چې مثلا یو څوک چې د ژوند کوي موږ وایي چې دا د اوسېدلو فعل دی، نه دغې ته نه ویل کېږي. لکه زه یم، ته یې، هغه دی، دا ډول فعل دی. نو دا فعل ډېر مهم دی. ورسره بل فعل هم مهم دی چې avoir دی، د لرلو فعل دی. نو لومړی به دا تشریح کړو. je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont je suis زیم، tu es ته یې، il est هغه نارینه دی، elle est هغه ښځینه دی. nous sommes مونږ یو، vous êtes تاسو یاست، ils sont هغوی نارینه دي، elles sont هغوی ښځینه دي. نو دا د être فعل چې ټول ګډ وړ دی په دریم ګروپ کې راځي، هیڅ قاعده او قانون نه لري، هر ضمیر ته ځان ته کاریږي. نو دا باید مونږ حفظ کړو. هیڅ کومه لاره نه لري چې د فعل لپاره مونږ یو قانون یا کومه قاعده ولري چې مغه ډول مونږ ټولو ته وکاروو. نه، دا ټول فعل باید زده شي تر څو مونږ یې وکارولی شو. او دوم فعل avoir دی. avoir د لرلو فعل دی. j'ai زه لرم. دلته هم فکر وي چې کوم فعلونه چې په وایل تورو شروع کیږي، وایل توري په فرانسوي ژبه کې شپږ دي: a e i o u y. دا توري چې دي وایل توري دي. کله چې یو فعل په دې تورو باندې شروع کېدو موږ هیڅکله د ځان لپاره دا شته نه وایو چې جو موږ وایو ژ. او ته نه لرې کېږي، ژ اپاستروف اخلي، ډایرکټ لیکل کېږي ژ. زه لرم. ژ
tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai زلرم. Tu as تلری. Il a هغه نارینه لري. Elle a هغه ښځینه لري. Nous avons مونږ لرو. Vous avez تاسو لرئ. Ils ont هغوی نارینه لري. Elles ont هغوی ښځینه لري. نو دا په فرانسوي ژبه کې د avoir فعل یعنی د لرلو فعل چې دا ډیر مهم دی ځکه چې موږ تل په خبرې کوو همدا دوه فعلونه پکې کارو او همدا دوه کومکی فعلونه هم دي هغه به نور ان شاء الله وروسته زده کوو نو هیله ده چې تر دې ځایه مو دا ویډیو لیدلې وي او یو څه مو زده شوي وي نو له تاسو هیله کوم چې موږ په نوي پیج کې د سره فالو کې زموږ نوي فیسبوک پاڼه هم د سره وڅارئ او په یوټیوب کې هم کولی شئ له موږ سره پاتې شئ همدا ډول په ټیک ټاک کې نو موږ هڅه کوو چې تل همدا ډول لاندې ویډیوګانې په تشریح سره تاسو ته وړاندې کړو تر بلې ویډیو مو په الله سپارم ښه وخت د الله په امان